مبارک امریکا د اشرف غني بریا ومنله. ملګرو لوړه به چیرته کیږي او څه وخت به کیږي؟ زلمی خلیلزاد بیا څه وایي؟ آیا حکومت به شریکوي او که یوازې به اشرف غني ولسمشر وي؟ دا ټول حقیقتونه له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي دی د لوړې مراسمو ځنډولو له امله له ولسمشر اشرف غني مننه کوي او د افغانستان راتلونکی حکومت باید ټول شموله وي. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دی اشرف غني د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی دی. د لوړې مراسم یې ځنډولي او ټاکل شوي چې دغه مراسم د راتلونکي مارچ میاشت په 9 ترسره شي. نوموړي ټینګار کړی چې د افغانستان راتلونکی حکومت باید ټول شموله وي ترڅو ټول افغانان پکې ځانونه وویني. د کابل حکومت مشر اشرف غني ویلي و چې د راتلونکي ولسمشر په توګه به د لوړې مراسم سبا پنجشنبې د کپ په 8 نیټه ترسره شي، خو د ډیپلوماټیکو سرچینې وایي دا غونډه د امریکا په غوښتنه ځنډول شوې ده. رویټرز خبري اژانس 13 ورځ لیکلي و چې زلمی خلیلزاد له اشرف غني او عبدالله دواړو غوښتي دي چې د لوړې مراسم د سولې پروسې ته زیان رسوي او دوی باید دا مراسم وځنډوي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم مشر غړی فضل احمد مانوي هم ویلي د والیانو ګمارنه او د لوړې مراسم د زلمی خلیلزاد په غوښتنه ځنډولې دي او ارګ هم ویلي چې دا مراسم به نه ترسره کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون اشرف غني د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی اعلان کړی، خو عبدالله وایي دا پایلې نه مني او ټینګار کوي چې دی به د افغانستان راتلونکی ولسمشر وي او ټول شموله حکومت به جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ناټو سرمنشي ین سټولټنبرګ هم ویلي افغان مشران باید د ټاکنیزو ناندریو پر ځای د سولې پروسې ته پاملرنه وکړي او له طالبانو سره د سولې له تړون وروسته دی ټول شموله حکومت رامنځته شي. خو پرون بیا داسې خبره وې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیر ماښام د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هڅو پرمختګ ته په اشارې سره ویلي دی چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د سولې روانې هڅې زیانمنې کړي. نوموړي نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په مقر کې یو رسنیز کنفرانس ته وویل چې یو ډېر مهمې سیاسي پریکړې ته رارسېدلي یو او هېڅ هغه وړې ډلې ته به اجازه ورنه کړو چې د یاد فرصت د خرابېدو سبب شي. پامپیو زیاته کړه چې داسې ډېرې ډلې شته چې غواړي د طالبانو او امریکا ترمنځ په روانو مذاکراتو کې خنډ پیدا کړي او د سولې مخنیوی وکړي، خو هېڅکله به اجازه ورنه کړل شي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.